سلامونه علیکم هیله ملګرو د ویلت مومنټم با بلازیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ په دې غږیږو چې موږ څنګه کولی شو له یوټیوب عاید لاسته راوړو. موږ ډېر وخت په دې خبرې اترې کړې دي چې آنلاین عاید له صفر نه شروع کړو، له کوم ځای نه شروع کړو، څنګه مخې ته لاړ شو. په دې ټولو مو خبرې اترې کړې. نو زه نن د هغه شخص په صفت څوک چې د 2013 کال راهیسې تر اوسه پورې په یوټیوب کې لګیا یم او د یوټیوب څخه د عاید څښتن یم، عاید ترې لاسته راوړم او رانغدو مې نن غواړم تاسو ته د یوټیوب په اړه وغږېږم. تر ټولو لومړی دا چې هغه کسان په افغانستان کې دي، هغه کسان که د افغانستان نه باندې دي، د دواړو دپاره به جدا جدا خبرې اترې کوم تر څو ټول وشي کولی ګټه ترې لاسته راوړي. تر ټولو لومړی موږ باید په دې پوه شو چې اصلا د یوټیوب کار دی څه شی. یوټیوب موږ او تاسو ته د سرچ یو انجن دی. اوس مهال ورته ویو د یو پوهنتون حیثیت لري. اوس مهال ورته موږ او تاسو ویو چې دا د داسې یو ځای چې هلته ټول زده کړې کېږي او خلک نوي مهارتونه زده کوي. نو مبالغه به مې نه وي کړې. راځو په دې غږیږو چې یوټیوب ته چې کله موږ او تاسې ځو څه به ترسره کوو. کله چې موږ او تاسو غواړو یوټیوب ته لاړ شو، یوټیوب څخه ګټه واخلو، موږ او تاسې د یوټیوب عاید لاسته راوړو او د یوټیوب اکاونټ مو مونیټایز شي، نو موږ او تاسې باید ویډیوګانې اپلوډ کړو. موږ او تاسې باید خلکو ته وغږېږو، خلکو ته معلومات وړاندې کړو. موږ او تاسې باید خلکو ته هغه څه چې ځان سره لرو هغه مخې ته کړي تر څو هغوی وګوري. نو تر ټولو لومړی موږ او تاسې باید داسې یو مطلب انتخاب کړو کوم چې زموږ او تاسو سره مرسته وکړي تر څو ډېر په راحتۍ او اسانه مخې ته لاړ شو. یعنې کوم ټاپک چې موږ غواړو په هغې کې کار وکړو. مثلا یو سړی راځي ښه د خبرو کولو هنر لري، غوره خبرې ترسره کوي، راځي یوټیوب ته کښېنئ خبرې شروع کوي، خلکو ته خپل مطالب وړاندې کوي. که څوک د کتاب ویلو وړتیا لري راځئ کښېنئ، مهرباني. نو تر ټولو لومړی دا چې موږ باید تاسو خپل نیچ پیدا کړو، یعنې دا چې څه شی غواړو ټولنې ته وړاندې کړو. هغه په پښتو ژبه وي، که دري ژبه وي، که په انګلیسي ژبه وي، که فرانسوي، که په هره ژبه ووسي. نو لومړی موږ تاسو باید خپل نیچ پیدا کړو. د هغه څخه وروسته موږ تاسو باید په دې پوه شو چې د یوټیوب قوانین څه شی دي چې موږ تاسو د هغې د پوره کولو وروسته عاید لاسته راوړو. کله چې موږ یوټیوب ته ځو، یوټیوب کې کار شروع کوو، یوټیوب موږ ته قوانین مخې ته ږدي. که چېرته البته په امریکا کې اوس نوي قوانین راغلي چې ډېر په اسانه یوټیوب مونیټایز کېږي، ولې په نورو هېوادونو کې عام قوانین دا دي چې تاسې باید 4000 ساعته په یو کال کې او ورسره خوا کې تاسې باید 1000 سبسکرایبر په یو کال کې پوره کړئ. کوم چې زحمت ته اړتیا لري، کوم چې کار ته اړتیا لري، کوم چې پشتکار غواړي. نو که تاسې چېرته پشتکار نه لرئ، که تاسې چېرته زحمت نشئ وباسلی، نو تاسې نشئ کولی ګټه ترې واخلئ. نو تر ټولو لومړی دغه قوانین باید پوره کړئ. د دې سره خواخوا کې اوس یو نوی قانون هم راوباسلی دی. که چېرته تاسې د 4000 ساعتو په ځای په 90 ورځو کې 10 میلیونه شارټ ویوز، معنا هغه کسان چې په ټیک ټاک کې د ویډیوګانې موږ او تاسو ګورو، دغسې ویډیوګانې په یوټیوب کې واچوئ، هغلته 10 میلیونه په 3 میاشتو کې ویورز پوره کوئ، نو ستاسې اکاونټ به مونیټایز شي. مونیټایز معنا ده چې موږ او تاسو د هغې څخه عاید ترلاسه کول شروع کړو. کله چې موږ او تاسې عاید لاسته راوړو، دا به څنګه رانغدو؟ موږ او تاسې اړتیا لرو دې ته چې موږ او تاسې باید یو اډسنس اکاونټ ولرو. که تاسې په افغانستان کې تاسې نشئ کولی متاسفانه، ځکه د دولت د سقوط نه وروسته، د دولت د نظام د بدلېدو وروسته، د هغه څخه وروسته تاسې مجبور مکلف یې یو څوک ولرئ چې په خارج کې له تاسو سره مرسته وکړي او ستاسې پیسې رانغدېږي. که تاسو چېرته مثلا په دې برخه کې اړتیا وي، موږ کولی شو له تاسو سره په دې برخه کې مرسته وکړو. دوهم څه چې هغه کسان چې په خارج کې دي، ګوګل اډسنس اکاونټ انشاءالله زه په دې باندې ویډیو جوړوم چې څنګه تاسو ګوګل اډسنس اکاونټ جوړ کړئ. نو تاسو به ډېر معلومات له هغه څخه لاسته راوړئ او ګټه به ترې واخلئ. نو د ګوګل اډسنس په واسطه به تاسو وشئ کولی خپل پیمنټ لاسته راوړئ او هغه به ستاسو مستقیما بینک اکاونټ ته راځي. نو له دې طریقې به تاسې خپل عاید نغدوئ. اوس راځو دې ته چې هر 1000 ویو کې مونږ څومره عاید لاسته راوړو. که چېرته موږ زحمت وباسو، ښه کانټینټس جوړ کړو، ښه ویډیوګان معلومات خلکو ته وړاندې کړو، نو موږ او تاسې د هېوادونو پرتله ده دلته که تاسې په امریکا کې اوسېږئ ډېر زیات عاید لاسته راوړئ، که تاسې په اروپا کې اوسېږئ نارمل تر 508 پورې عاید لاسته راوړئ، که تاسې په افغانستان کې اوسېږئ، که تاسې پاکستان کې، مثلا پاکستان کې $2 په 1000 ویو باندې $3 دي، ولې مثلا په ترکیه کې، په یورپ کې 15 تر $6 پورې شاوخوا دي. په ځینې هېوادونو کې له دې هم پورته دي، په نیوزیلینډ او اسټرالیا او په دې ټولو هېوادونو کې مختلف دي. نو اوس تاسې کولی شئ کار وکئ، زحمت وباسئ، مخکې ته لاړ شئ او له دې ځایه عاید لاسته راوړئ. ولې که چېرته مثلا تاسې دا بیم د ځان سره لرئ چې زه دغه یو کال وخت انرژي په دې مصرف کړم تر څو خپل یوټیوب اکاونټ مونیټایز کړم، نو تاسې کولی شئ
زموږ د اس ای او سیستم څخه په ګټې اخیستنې خپل اکاونټ د یو میاشت په جریان کې مونیټایز کړئ او ګټه ترې واخلئ. که تاسو چېرته غواړئ له دې خدماتو برخمن شئ او ګټه ترې واخلئ نو همدا اوس لومړي کمنټ ته سر ورښکاره کړئ. هغلته ټول معلومات شته. کولی شئ په دې واتساپ شمېره باندې اړیکه ونیسئ تر څو تاسو دا خدمات وړاندې شي او ګټه ترې واخلئ. نو په یاد ولرئ چې یوټیوب هم کولی شي ستاسو لپاره غوره عایداتي منبع واوسي، بلکې دا د هغه کسانو لپاره څوک چې زحمت وباسي، څوک چې غواړي په ژوند کې غوره ځای ته ورسېږي او څه لاسته راوړي. نو که تاسو څه ټالنټ لرئ، که تاسو څه فکر لرئ، آیډیا لرئ او که بیا هم آیډیا نه لرئ، نو زه تاسو سره وړیا په دې برخه کې همکاري کولی شم تر څو ستاسو لپاره یو غوره مطلب درکړم، تر څو په هغې باندې کار وکړئ، زحمت وباسئ او راتلونکو 2-3 کلونو کې، 4 کلونو کې، حد اقل 5-6 یا تر 10 کلونو پورې د دې بزنس څخه غوره عاید لاسته راوړئ او د پیسو څښتنان شئ. نو که پیسې نه لرئ، دا بزنس ستاسو لپاره بهترین موډل دی چې یو غوره بزنس بلډ کړئ او پرمختګ وکړئ. نو نور غوره ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو غوره مطالب تر تاسو در ورسېږي.